الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدرمندو علماء کرامو، مشایخ عظامو، مجاهدین کرامو او مخلصو متدینو مجاهدینو ورونو او دې قدرمند اجتماع کې قدرمندو ګډونوالو شریکانو وټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو ته د دغه سترې فتح او کامیابی مبارکي وایم. مبارک موسی، الله دې خیر درکړي. الله دې د ټولو مسلمانانو دپاره مبارک کړي او الله جل جلاله دې د مجاهدینو قربانی قبول کړي. الله دې د شهیدانو شهادتونه قبول کړي. الله دې د دې افغانستان د متدین او مخلص او پر دین باندې مینو خلکو قربانی د دغه فتح د پاره دې الله جل جلاله دې قبول کړي. الله جل جلاله دې دا د فتح برکات او اثرات دې الله د یوم القیامت پر باقی وساتي. الله جل جلاله دې دا فتح لکه نوم فتح خلاصون، الله دې د برکاتو د خلاصولو ذریعه وګرځي. الله دې د نصرت او د کامیابیو د مسلمانانو لپاره د خلاصون ذریعه وګرځي. الله جل جلاله دې لکه څنګه چې په افغانستان کې الله پاک مسلمانان د کفر د ظلم او د اشغال څخه خلاص کړه، الله دې د دنیا ټول مسلمانان د ظلم او ستم څخه د ظالمانو خلاص کړي. الله دې داسې کامیابی په نصیب کړي لکه نن چې د افغانستان د مسلمانانو او مجاهدینو ورونو په برخه شوې ده. الله دې د ټولې دنیا د مسلمانانو په برخه کې. محترم ورونو، دا د الله جل جلاله یقینا یو عظیم انعام دی، نعمت دی، او د نعمت ساتنه په شکر باندې کیږي. چې د الله د نعمت شکر ادا سي. د شکر معنا دا ده چې موږ د الله جل جلاله عبادت ته متوجه سو، د الله رضا ته متوجه سو، او د الله جل جلاله شریعت او د الله جل جلاله دین په دې ځکه کې قائم کو او داغه د لپاره خدمت وکړو. ورونو، الله پاک زموږ نصرت کړی دی، موږ ته کامیابی را په برخه کړې ده. نو د الله جل جلاله حقوق به ادا کوو، الله به نه ناراضه کوو، د الله سره به وفا کوو. لکه الله چې په خپل وعده باندې وفا وکړل چې ان تنصروا الله ینصرکم، چې موږ د الله د دین په نصرت کې وو، الله مو نصرت وکړي. نو موږ هم د الله سره وفا کوو، دا د دین نصرت او کومک به نه پرېږدو. ورونو، دا زموږ ذمهواري، دا د دین خدمت، د شریعت حاکمیت، دا زموږ تر مرګه پورې ذمهواري ده، دا موقته ذمهواري نه ده.
تر څو پورې چې ژوندي یو د الله جل جلاله د دین او د الله جل جلاله د شریعت حاکمیت به په ځانو کې او په نورو کې راولو. الله جل جلاله دې موږ ته هدایت وکړي. الله دې زموږ په لاس نورو ته هدایت وکړي. الله دې موږ اصلاح کړي. زموږ په لاس کې الله نور اصلاح کړي. الله ته دعا کوي چې الله جل جلاله دغه فتح دائم او قائم ولري. ورونو جهادونه کامیاب شوي دي. په افغانستان کې موږ تجربې لرو. جهاد کامیاب شوی دی. د شوروي په وخت کې مجاهدینو ښې قرباني ورکړلې. الله دې د دې قرباني قبول کړي. مخلص مجاهدین شهیدان شول. مقدسې وینې توی شولې. شوروي مات شو. الله کامیابي راوسته. خو هغه د سختي په وخت کې موږ کامیاب شو. کله چې د راحت وخت راغی بیا مسیر خطا شو. بیا لاره بدله شوه. بیا په یو بل حالت کې رالو. نو ډېر ځله په سختي کې یو سړی کامیاب شي، لیکن په راحت او په کامیابي کې په اساني کې بیا ناکام شي. الله دې نه کوي. په سختي کې خو الله کامیاب کړو او مجاهدینو ښې قرباني ورکړې. الله دې مو په راحت کې هم کامیاب کړي. تر اوسه پورې خو ښه کامیابي روانه ده. د الله سره راضي یو. الله دې راسره راضي شي. اسلامي نظام دی، شرعي نظام دی، شریعت حاکم دی او د مسلمانانو حقوق محفوظ دي، امن دی، صلح ده. دا نن چې په سراسر افغانستان کې امن دی. الله دې مجاهدینو ته لوی اجرونه ورکړي چې په افغانستان کې امن قایم کړی دی. محنت یې کړی دی. ظاهري اسباب خدي دي، خو لیکن دا امن د الله د طرفه څخه دی. د الله شکر به ادا کوو. او دا اوس چې افغانستان کې اسلامي نظام د شریعت لپاره کار روان دی او اسلامي نظام ورځ تر بلې محکمه کېږي. ګورئ مجاهدینو ورونو، علماو، ټولو متدینو افغانانو ته وایو چې غفلت ونه کوي. دغه فتح که ستاسو د لاسه وتل، دا ستاسو په غفلت باندې د لاسه وځي. چې غافل نه شئ، متوجه شئ د الله جل جلاله شریعت ته. ګورئ چې زړونه مو په دې منصبو کې بند نه شي. زړونه مو په دنیا کې بند نه شي. زړونه مو په دې سیالیو کې بند نه شي. مخکې خلکو سیالي شروع کړه. پر منصب باندې، پر قدرت باندې جنګونه شروع کړه. ډلې ټپل یې جوړې کړې. قومیت را شروع شو. منطقه بازي شروع شوه. تبعیض شروع شو. هر چا خپل ځان ته حکومت جوړ کړي. ګورئ د دې شیانو څخه ځان وساتئ. خپل په مابینځ کې دوستي او دشمني خاص د الله جل جلاله د رضا په خاطر باندې کوئ. ګورئ دا دوستي او دشمني د قرابت په لحاظ مه کوئ. د انبیا مبارکانو زامن الله پاک قرآن پاک کې ورته وایي انه لیس من اهلک. کله چې د شریعت پر لار باندې نه دی روان، الله واغه نبی ته وایي دا ستا د اولاد سره نه دی. نو هغه څوک به موږ دوست وي او هغه څوک به مو دشمن وي چې د الله پاک د دین دوست و هغه زموږ دوست دی. چې د الله دوست وي هغه زموږ دوست دی. چې د الله دشمن وي هغه زموږ دشمن دی. دغه دوستي او دشمني حب الله بغض الله دا هغه لوړه مرتبه د ایمان ده چې الله په سړي کې پیدا کړي. ګوري حب الله او بغض الله په ځان کې راولي. د قدرت شوق تر پکې پیدا نشي. د قومیت شوق تر پکې پیدا نشي. د منطقي او د علاقې شوق تر پکې پیدا نشي. چې دا د شمال دی، دا د جنوب دی، دا د شرق دی، دا د غرب دی. دا تبعیض در پکې پیدا نشي. چې دا فارسی زبان دی، دا پښتون دی، دا تاجک دی، دا ازبک دی، دا بلوچ دی، دا پښتون دی. ګوري لله فی الله د تقوا په لحاظ، د مسلمانی په لحاظ خپل تعلق سره وساتي. خپل ورورګلوي سره وساتي. انما المؤمنون اخوه. مؤمنان سره ورونه دي.
نو الله جل جلاله به دا نظام باقي پرېږدي او اسلامي نظام ته ښه متوجه شي، په خپلو کورو کې اسلام او شریعت حاکم کړي، په خپل کلي کې حاکم کړي، په خپلو اولادو کې حاکم کړي، په خپلو انډیوالانو کې حاکم کړي او عدالت راولي. عدالت وري د الله جل جلاله حکم اول پر ځان، بیا پر خپل اولاد، بیا پر خپلو قریبانو، بیا پر نورو خلکو باندې تطبیق کړي. وري چې فرق در سره ونه شي، که مجاهدین دي، که علما دي، که حاکمان دي، که قضات دي، که دغه اسلامي نظام پر عدالت باندې ولاړ او عدالت فیصلې کولې، بیا به دا نظام باقي پاتې تر یوم القیامه به پاتې. که ظلم راغی، وحشت راغی او سپارښتونه راغله او قدرتمن سړی نه محکمه کېدی، غریب سړی محکمه کېدی او د هغه سپارښت نه و، په سپارښتو باندې فیصلې کېدې، کارونه په سپارښتو باندې کېدل، په واسطو باندې کېدل. غریبانو د بې سپارښتو بې وسیلې خلک پاته وه، هغه د قدرتمن خلک، هغه واسطه والا خلک هغه مخته وه. عدالت پاته سو، بیا دا نظام پاتېږي نه، بیا به دا نظام له منځه ځي. نو ټول کوشش وکړئ د دې غریبانو قدر کوئ، د دې مظلومانو قدر کوئ. ګورئ دا افغانستان چې دی دا د مظلومانو کور دی، دا د شهیدانو کور دی، دا د زخمیانو کور دی، دا د مجاهدینو کور دی. داسې څوک نشته په دې افغانستان کې چې د هغه کور دې غم نه وي وهلی، په هغه کور کې دې شهید نه وي سوی، په هغه کور کې دې زخمي نه وي سوی، په هغه کور کې دې سړی نه وي بندي سوی. دا ټول مظلومان خلک دي. د دې ښه خدمت کوئ، که نه قدر یې کوئ، عزت یې کوئ. او الله چې نن و تاسو ته دا کامیابي درکړې ده، دومره عظیمه کامیابي چې په فکر کې نه راتله چې داسې یو حالت به راځي. غرب و د هغه اشریان و دا چې وحشت و دهشت و اشغال و ظلم یې راوستلي و، دا به بیا ماتېږي. خو الله په خپل قدرت باندې بالذات په خپل قدرت باندې مات کړه، موږ نه دي مات کړي، دا الله مات کړي دي. د الله شکر به ادا کوو، الله ته به په سجده پرېوځو، پر دې مسلمانانو باندې به رحم کوو. پر دې مسلمانانو ډېر ظلمونه سوي دي، څو دورې دا 40 کاله 45 کاله پر دې مسلمانانو باندې ظلمونه سوي دي. اوس یې وخت دغه دی چې پر پټیو باندې، پر زخمو باندې پټۍ واچوو او د دې خدمت وکړو. الله دې موږ ته د دې توفیق راکړي چې هم یې دیني خدمت وکړو، هم یې دنیوي خدمت وکړو. لیکن اولیت به مو دیني خدمت دی. اول یې د دین خدمت وکړئ ورونو، دین ور زده کړئ، بچانو ته اولادونو ته علم ور زده کړئ، پوهه ور زده کړئ، اسلام ور وښیاست. هر څوک چې مسؤلین دي هغه د اول د دین زده کړه خلکو ته وکړي، دیني خدمت یې وکړي، اسلامي خدمت یې وکړي. په دویم قدم کې دې بیا د دې د دنیایي خدمت وکړي، اقتصادي خدمت یې وکړي، بیت المال دې ور وساتي او مستحقینو ته دې ورسوي، یتیمانو ته دې ورسوي، غریبانو ته دې ورسوي، د غریبانو د حال پوښتنه دې وکړي. الله جل جلاله دې دغه حالت پر مسلمانانو، پر دې افغانانو باندې دائم وګرځي او الله دې استقامت ورکړي. ورونو د خپلو مسؤلینو ته دعاګانې کوي، دا ولات الامور ته دعاوې کوي، په لمانځه کې دا دعا ورته کوي، یا رب العالمین ته زموږ د مسؤلینو ته استقامت ورکړي. یا الله د دې اسلامي نظام د استحکام توفیق ورکړي. یا الله په زړه کې د منصب محبت ما اچي، یا الله په زړه کې د دنیا محبت ما اچي، یا الله په زړه کې د قومیت محبت ما اچي. یا الله یوازې ستا د دین محبت په زړه کې واچي، د عدالت محبت واچي، د خلکو د اسلامي خدمت محبت په زړه کې واچي. دعاګانې ورته کوي، ما تم دعا کوي. تاسو علماء کرام ناست دي، ما کتاب کتی د درالمختار په دې کې لیکلي وه، وایي ویجب ان یدعى له بالصلاح. دا واجب ده چې تاسو د وخت امام امیر ته دعا د صلاح وکړئ، و دې امیرانو ته دعا د صلاح وکړي.
بیا مې په کور کې د ماشومانو ته وویل ما ولیدل چې وایي ویجبو دلته یجبو لفظ استعمال کړی دی چې دا دعا د وخت و امیر ته واجب ده آینده ما ولکوي واجب چې سړی پرېږدي غاړې بندېږي بره دا د مور و پلار سره چې دعا کوي چې یا الله زما مور و پلار وبخښې و یا الله زموږ امیر ته استقامت ورکړي یا الله په زړه کې عدالت واچوي که یو وارې دا زړه بلې خوا ته واوښتی نو خو بسته امت ځینې تباه کېږي یا الله که د ظلم خوا ته واوښتی بسته امت ځینې تباه کېږي ګورې موږ خو د خطبو کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا خلفای اربعه رضی الله تعالی عنهم حسنین رضی الله تعالی عنهما فاطمه رضی الله تعالی عنها ته دعاوې کوو اوس هغه عشره مبشره دي په دنیا کې د جنت زیری ورته سوی دي نو هغه به په دعا باندې ډېر حقدار وي که زموږ د اخرې زمانې امیران چې موږ ډېر کمزوري په علم کې کمزوري په تقوا کې کمزوري چې د مسلمانانو دعا نه وي یو حرکت هم نسو کولی نو تاسو په اخلاص باندې مسؤلینو ته دعا کوئ موږ ته دعا کوئ چې یا رب العالمینه اوس خو دا واګې د دوی په لاس کې دي دا نظام د دوی په لاس کې دي یا الله یا مقلب القلوب قلب قلوبهم على طاعتك دا دعا ورته یا الله زړونه یې ستا په طاعت راواړوه د ظلم په خوا یې مه اړوه که د یو وارې د دوی زړونه واوښتل د ظلم په خوا بیا به موږ د داسې خطرناکو بدو انجامو سره مخ شو لکه مخکې مخ شوي وو نو الله جل جلاله دې ستاسو دا اجتماع قبوله کړي په آخر کې بیا درته مبارکي وایم علماو ته وایم ټولو افغانانو ټولو مسلمانانو ته وایم د زړه د کومې الله دې دغه تاسو حاضر مجلس ټول وبخښي پروردګار عالم دې جنت الفردوس درکړي الله دې د افغانستان ټول مسلمانان وبخښي د دنیا مسلمانان دې الله وبخښي یو دعا وکړي الله دې د فلسطین مسلمانان د دې ظلم څخه د اسرائیل خلاص کړي الله دې د دې وحشت او ظلم څخه د کافرانو چې نن روان کړي دي رب جل جلاله دې په خپل د اصل بالذات قدرت باندې په خپل فضل باندې اخلاص کې لکه افغانان چې اخلاص کړ الله دې د اصل آزاد کې لکه افغانان چې نن آزاد شو الله دې د اصل فتح ورته راولي الله دې دا مسجد اقصی او بیت المقدس دې رب جل جلاله زموږ په سترګو باندې مفتوح او آزاد وویني الله دې اسرائیل ته داسې عذاب ورکړي لکه فرعون او نمرود او شدت چې ورکړي دي الله دې په عذاب باندې اخته کړي او رب جل جلاله دې د دنیا ټول مظلوم مسلمانان د ظلم څخه د ظالمانو خلاص کړي او الله دې موږ ته توفیق د نیکو اعمالو راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین نو تاسو وخت باندې سما په صرف مبارکي مې درته کول ډېر خوشاله سوم تاسو په دې اجتماع په نیت ثواب د کور چې روان سوم په د انیت المال د دې شروع د مسلمانانو اجتماع د الله په دعا پکښ قبول کړي الله دې زموږ دعاګانې قبول کړي فزړه کې د الله سره حضور برابر کړي دا مجاهدین ستړي ژوند دعا ورته کوي چې الله دې را کامیاب کړي پروردګار عالم دې د دې په لاس باندې نیک او ښه کارونه دې الله وکړي الله دې د هر آفت او فتنې څخه تاسو مو وساتي الله دې دین وساتي الله دې ټول مسلمانان وساتي واخر دعوانا الحمد لله والسلام علیکم ورحمة الله